زنانه ته پوس کړی دی چې کله یو داسې ښځی چې د 20 کالو نه په هغې باندې د حیض د بیماري چې راځي نو دا د 20 یا د 15 ورځو دپاره راځي او په 4 میاشتو کې یو پیر راځي. 4 میاشتو کې یو پیر بیماري راځي او څو ورځې 20 یا 15 ورځې بغیر د ودرېدو نه. او د کوم وخت نه چې وي دا بالغه شوې دا طریقه ده، دا زنانه به څه کوي؟ الجواب د حیض او د نفاس او دې سره چې کوم مسلې تعلق ساتي هغه ما د مشکات په درس کې تفصیلا ذکر کړی دی، پر هغه درسونه واورئ. او صحیح خبرم ده بعض علما وی زیات نه زیات حیض 10 ورځې دی. څو ورځې دی؟ 10. یعنی په 11 چې کوم وینه ده به حیض نه وي. دغه علما قول مطابق بعض وی 15 ورځې. حیران کړی خو زه دې یم چې کله دوی سره به دې خبره دلیل وي بیا خو ختمه خبره، خو دلیل پې نشته نو ځکه حیران کړی یم. هغه داسې یو زنانه د 10 ورځې په هغې باندې وینه راله، دا وینه بالکل د حیض هغه ده، تکه توره ده، بینوم کې او دا ټول اوصاف پکې شته. 11 ورځ ده هم اقه وینه ده خو حیض نه ده. ناشنا خبره شو که نه شو؟ په 10 ورځ دې دا وینه د صحیح د حیضي، په 11 دې دا وینه د حیض نه وي. نو دا دې مولیانو ناشنا خبره نه ده کړې. نو صحیح خبره دا ده چې د زیات نه زیات مدت دپاره شریعت څه وخت نه دی ښوولی، الا دا چې اوس یو زنانه باندې میاشت او میاشتې نه زیاته وینه راوت، دا به د استحاضې مسله ده چې هغه په خپلو ځایونو کې تفصیلا بیانه شوې ده، د دغې ځای نه دی. خو دا زنانه چې په 4 میاشتو کې یو پیر بیماري راځي او هغه د 20 نه 15 په منځ کې، نو چې کمې پورې په دې باندې دغه وینه یي دا به حیض شمارلی کېږي، ځکه چې وینه حق د حیض وقع اوصاف دا به حیضي. په دې کې دا مونځ نشي کولی او په دې کې دا روجې هم نشي نیوی. والله اعلم.